السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې به زده کړئ چې څنګه د خپل انټرنیټ سپیډ معلومولی شو چې چټک دی یا نه. او د دې ترڅنګ په دې اپلیکیشن کې تاسو په ډېرې اسانۍ سره دا هم معلومولی شئ چې تاسو څومره انټرنیټ مصرف کړی دی، هم په وای فای کې او هم د موبایل په ډیټا کې. نو ملګرو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو د دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي، کوم چې ډیر کم سایز لري. فکر کوم چې 1 که 2 ام بي سایز لري. نو دا به تاسو له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن نوم د انټرنیټ سپیډ میټر لایټ. کله چې دا نوم تاسو سرچ کړئ په پلی سٹور کې، تاسو ته به هم د اپلیکیشن راشي او دا به تاسو انسټال کړئ. له انسټال کولو څخه وروسته به دا تاسو ته یو ځل اوپن کړئ. کوم اجازه غوښتنه تاسو اجازه ورکړئ. له اجازه ورکولو څخه وروسته به تاسو له دې ځای څخه وځئ. نو پورته تاسو ته د زیرو نښان ښکاري. په همدې کې تاسو ته د انټرنیټ سپیډ ښایي، که هغه د موبایل ډیټا وي او یا وای فای. نو کله چې تاسو د خپل موبایل نوټیفیکیشن یا راښکته کړئ، نو په دې ځای کې به تاسو ته مکمل ډیټیل ښکاره شي. هم به تاسو ته سپیډ ښکاره شي او هم به تاسو ته د موبایل انټرنیټ اندازه او هم د وای فای اندازه ښکاره شي چې تاسو نن دومره وای فای او نن دومره د موبایل ډیټا استعمال کړې ده. نو په دې ځای کې تاسو ته ښکاري د موبایل ډیټا نن ما 15.9 ام بي استعمال کړې ده او وای فای ما هیڅ نه دی استعمال کړی. د وای فای مقدار 0 دی او سپیډ په دې کې دا هم 0 دی، ځکه چې اوس مهال زما ډیټا آف ده او له وای فای سره هم نه یم وصل. نو ځکه دلته موږ ته اوس د انټرنیټ سپیډ نه ښایي. کله چې تاسو ځان له وای فای سره وصل کړئ یا هم موبایل ډیټا خلاصه کړئ، نو دلته به تاسو ته د انټرنیټ سپیډ هم ښکاره شي چې تاسو انټرنیټ دومره سپیډ لري. نو ملاویږو په نورو خپلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو په پاک بخون کې رب باندې سپارم. د خدای په امان.